ځکه شریفه لالا ما ته دغه کالي راوکړه ته یې کې وروره دغه کالي په دغه چش پټ دی نه چش پټ دی په دغه کس لمونځ نه دی روا ایسه سره نه یا لالا چې کومه دا ماته خوند راکړي دوکانداره دای کپړې ګز په څو دی پیسه دا ډیره ښه کپړه ده ستا دپاره یې ګز په 300 روپۍ دی او دا دونه ښوی دی استریم نه غواړي دوکانداره یې څونې ګرانه ده شریفه وروره درځه زه دی بیا د ارزانو کې کپړه در پرې کوم ای کالي ګز تر وس وتلی دی درځه څه به درسره وکړو هو در پرې کوم یا ته موږ خطا کوې نه ده که ته یا ته موږ خطا کوې هی نه پر در واوښته شریفه وروره خو د پردوی شان کار مه لره د خلته وی لالا ای لالا ای راغلا کم شریفه وروره د پردوی شان کار مه لره خلته وی ای به راغلا کم بیا به پوریان ټال کو دي شایسته ژنګیان خلته وی راځه ورور راځه چوری راځه دوري د پاره کې شته راغلا یا راځه بیا ځان بل ځای در اخم راځه ګړنجای دې څه ګړنجای کوي ای د ګولۍ دوکان نه دی دلته راواخله لالا په دوکان کې وي تا سره ګولۍ شته ای بیا د چیش دوکان دی د بسکوټو دا شیمپو لالا هغه ژر څخه راواخله او څنګه بوتل هغه شه دا هګۍ والا شیمپو لالا د هګۍ والا شیمپو ده چرګې بیا چی خو یې نه راواخ دا د پخېدو والا هګۍ نه ده دا خلک صرف وینځي شه ای د پخېدو والا نه ده درته شریف ورور تخ ګرځه روزلې پراته راکله اشناخته کارت له پاته دغه مليانه در جوړ کړي راځه چوره څه سوې راځه هغه سړی ویني په خپله ډوډۍ پخوي نرمه ډګۍ دې ډوډۍ پخوي دا خوارکی به کونډې منجی به نه یا به وانډېګري کله نر سړی نو څه کیس مړۍ پخوي دې شاشته ډوډۍ زده ده نن کلم سړیان خو بیا مړۍ نه پخوي دا نو کونډ دی بس ښکاره خبره ده کونډ ورایه څه په در وسول ته اوس ما چیرې بیایې غټ کور سره مو بیایې پرته څه دغه د چای دکان دی دلته بل ارما چای کړ نو سړی چای به په وکمه نو ته کاغ د تو نه کوي خوش خو نه سوې چیر چای کوو کونی د لږ ګرېدلګي ده یا سم زه بیا نسوار په در اچوم درځه چای چیر کوو د شنو وشو کې کښېنو هله وی خدایه شریف وروره ما به لارم په د شنو وشو کې دلته چای وکړل چې مدې ګرمي عادي ښه شنه واسي دي لالا هاي که زموږ مرغونه وایي څنګه دې خوړلي وه اوس چای څوک راړي لالا دلته د لغړی چوری وي ابل لرې ما ته چای راکړې ها چوری به ځایي او چوریا هله دلته راس خانه دلته راس زر راس هله ته څو چاناکې چای کوې دون چاناک کوم لالا دون چاناک دون چاناکه چای راړه اکا چنه کې نسته کوپونه دي او دا ګوټن چمنه زخرای خواته کې په چمن کې سړی د ګوټو سره نه کښېني ښه تاسو ګوټونه په وشو کې نه یې لکه واستئ ګوټونه راوکړه ورته چای راړه لالا ای ګوټونه هم نه یې لکوي په چمن کې عجبه خل دي او په وشو کې ګوټونه نه یې لکوي اوس میږ کې سره و دې ګوټونه یې کېدي سړی نه راړي دونه وځلې اوس به زه ستا شناخته کارت به جوړو هله چای راړه چای راړه هلته ته چې شوې لالا دا ما خلکو سره وویستل هر چې دی
دا د تیرو دکان دی لارۍ پایې خلاصوي په دا ماشین باندې دغه د 3 کپه تی راغورځېدی یاست وایي سره کیسه بس موږ 3 سره دوه زما دي یو ستا دی سمه ده نیمه زما ده نیمه ستا ده زما غني دي خوږې لاله ستا خوږې هاي دي ملګونی چای دي خوږې نه دي ستړي یو یو غوړه په اوبه وکړه بوټونه ګوره دی نه ټوکې راته یو نه دي دا د بازار والا دا دارنګه غله دي دا بوټونه هم خلاص دي لالا دغه دومره جګ کورونه په څه جوړ کړي دومره جګ دوه درې کوټې پرې جوړ کړي دا ګرد جلا جلا خونې دي شریف وروره اوه خونې خو دي دونې لوړې څنګه بله خزولي اشانې څنګه ورخزولي لالا دا یو ټوک ودرېږي بیا بل ټوک پر ودرېږي بیا بل ټوک پر ودرېږي بس دارنګه دا بالا یې پر لوړي سره خزوي اشه ارنګه یې کوي وده کې لالا چای او درځه سره غرمه سوله روزګار د تره سوله چورې تا ګوټونه په وشو کې ما په پښو کوای خواته مړګی بیا خوا بدی لالا دونې قاید دي نور ګوټونه راواخ اوس خو قانون راغلي هغه چې هر ورځ لوی شي اچش کړه پوکو الا په تکای پاتې ودی الا په تکای راواخه اكو كل ما يرفع خمس موجودين يا غير لك ني سونا انا نقول كذا هذا ولا ما تجرب ادمو ادمو كشنان كس بخليه كس هذا راجل صاحب واجد صاحب انا كيف يسيرك شش پیسې چای پیسې 3 کوپه چای ما وکړه مسخره خبره ده چورې ازموږ کس خلک راتله موږ دغه چای ورکولې هغه بازار دی هوټل دی د دنیا راځي منه یو کور یو هوټل 50 په کوپ دی یو نیم سلور پیدا او منه کوپونه ما دې اعلان وکړل هغه پراته دي چای خو مو وکړل کوپونه به مخ دې لکړي منه چای مو وکړ چای خو موږ یې مخ خو ته دغه ورکو کوپونه ما نه سي درخصه منه بیا نش پیسې څنګه سونه راکا لس روپۍ ورکو منه 10 روپۍ چای نه کیږي نن سبا هغه دا ور لاړې 10 روپۍ ورچې زه له 10 روپۍ در کوم تیل نه کوي یو سل 20 روپۍ مې وړلې منه ودرېږه منه مانو کله سره یې ځان دا چوله ودرېږه منه چای پیسې راکې بیا لاړ منه چای پیسې راکې ودرېږه راځه نه پیسې راکې هاي بس درځه چې څنګه زبره پیښ دا شادي چای کې سمجه پخښ لا ولا لا هذا قولي تفان آیا دی راس از ما د ګډي دوار واخ ما ګډه خوشاله السلام علیکم وعلیکم السلام دکاندار دغه چوري ګډه خوښه ته د شای ورکس دا ګډه پښاسي صحیح هو ګولې ورکړم کستم ور ولګو کوم شای اور ولګو ښه بیا بستم ور ولګو خوږه ده که ترخه دسته زه به در واخم خوږه د هیڅ بل ادم نه وي لوی سر میړی وای څرنګه ستړي یا لالا دا هغه شی د بل ورسې زسمت کولم هم دغه شی راولګوي دا سړی خوږي یا زه نه کوم بیا دکاندار ورور دی شای ورکس چې دی کولای شي دا رنګه شای ورکس دا ناس ګړندې هم پکښې دي د ګوړې سي په ناس کې دا شانې ګډ شو او دوا راکړه دوا خوږه داسې جلبۍ ور واخیستی جلبۍ راواخله لالا جلبۍ راواخله جلبۍ راواخله جلبۍ در واخلم راځه بس دکاندار جلبۍ شي دي
خو دوی نه سماره شه چې هغه جلبۍ به د بیا شي که به د نه شي هغه ډاکټر یې ښه دی دغه ډاکټر دی د دوايان دکان او یا ډاکټر دی او اتره د ما دغه کړو دغه څو دې چې شوره دې چې شي هلته د پولیس والا دی ویته سلام ډېر دی پلیس والا لالا دغه جړ شان خو راواخه بنداره دغه چیش دی دا کېلې دي دا خواږه شیان دي او دا خواږه دي دا ښه نه کوي لالا خوند نه کوي یا خوند نه کوي نه غواړم الو لالا ولالا اجونی غوچ کړدی دی شنګول आवाज نه راځي چوره شنګول आवाज نه راځي اجونی غوچ کړدی چوره ته ودرېږه ای بل دلته لګیا دی خبرې کوي او پیاز هم در واخلمه پټاټي هم در واخلمه تروغه ځای ده لالا سمه ده سمه ده لالا تروغه ځای اجونی غوچ کړدی اوی واقع څه غټه کېږدۍ ده په دغه کې به څونه ډېر پسونه ځایېدل څه کې ځایېږي موږ به همدارنګه یوه کړدۍ اخلو لالا هغه څه غټ غټ فتکیان یې په شا دي دغه هلکان ټول خانو ودرېږئ راځه ورته هغه غټ فتکی تا چیرې واخیستې ای فتکای نه دی ای بستی دی چی دي ایم بستی دي ودام بسته ای تی څه به کواست دا د سکول کتابونه کښې دي موږ سکول لرو کتابونه کړي لالا ما ته کتابونه هم راواخله زه کوچنی هلک چې درته وګوره موږ نه ګوري ته وګوره لالا هغه کوچني هلکان سکول ځي موږ نه ګوري خو یې له فالتو ټال دی ځان یې له کاره ایستلی دی له روزګاره ایستلی سکول کې دي چې سکول کې به ډاکټر سي ماسټر به سي بیا به غټ افسر د زه جوړ سي ښه پیسې به دی بنګلې به دی انګلیش به یې الله لالا کوچنی هلک دی دوی په ګای پوهېږي خیر د کوچنی چوری هی رنګه بوتې ویني اخره نه ده دا ما سکول ویلی دی تعلیم مې کړی محنت مې کړی دی تاسې هم وایاستې داسې بس خپل میز ګورئ بل کار مې نشته انګلیش دی چې لالا زه هم سکول یایم یو انګلیش نه په تعلیم کې ډېر زبانونه زده کېږي عربي زده کېږي فارسي زده کېږي لکه زموږ پښتو د دارنګه انګلیش هم د عربي هم د فارسي هم د دا شیان کې زده کېږي ته څه کوې زه یې میږ ګورم میز یې لکه پتکای تس که سکول شروع کړه یو افسر به زه جوړ سي زه بیا ډاکټر کېدای شم او خود ډاکټر کېدای شي بالکل بالکل ته اوس پر ډاکټري جوړ یې لالا خلک غټ غټ افسران دي دا ګرد سکول ویلی چې ما سړی موږ یې نسو ویلی ګوښه میږ نه ګورم په ما به سکول یې ګوښه میږ نه ګورم تاله کړم په ما به سکول یې درځه ما سکول درځه یا بس یا ما سکول سکول یا ما سکول بوزه یا شریفه ته خبره خوا څه خبر ته ورڅه پتکای اوس زما لکړه راواخه بیا به په ډېر سپی په راوغورځي نو به لکړه راسره وي تږی کږې دا خو د بازار خلک دي دا پر تورو اوبو یې هم زړه نه کږي ورڅه لکړه پتکای راواخه ورڅه بیا یم د سکول ته اچوم ورڅه اوس یې ودغه ته پام سو سکول یې یم دغه بدمرغي له کومې خوا را برابر سو چوری اوس د خوارۍ راباسي دی ښه ملاس په خلاص شکر چې غلا کړی نه دی د بازار والا خو دی غلاوندک دی هر شی غلا کوي هر شی دی غلا کوي غلاوندک چې غلا کړی نه دی بیا هم چوری شیان در راواخیستل هو شیان مې راواخیستل سړی غلاوندکو بیا وړي نه هغه دوی نه وړي کور یې ودان درځه لی ورپام سوي نه دي کلم بیا نو وړل خو دې وړي هغه هلکان کشه وړل هغه تللي ول نه وو و ته دې چم وکړه دا ټیکری در خلاص کړه تر دا غوږو یې وتړه دا غوږونه د بند سي نو به د ټوخه نه کږي ماښام ټایم د هغه ټوخه کږي برای ماښام ته زره خوب وویستلم او لالا او لالا دا د بازار خلک دی سپک دي بیا در پورې خاندي دغه هسې ګوره هلکو سره روان دی سرایه دی زنګ یې تړلي دي په ژوند باندې ته
چې وتړه دوی ته ته لا کا بس درځه بس لا نه کوم درځه بیا د زما لور راکړه زه د لچونو پر وساکوم جوړې ورته اچوم نو تا هغه د ورځ پر وسا کړی اوس خیوار ماته رااله شه ابا راځه بیا پلیر بیا لور راکې خالي دا روډ له څنګه راځه د الیارز له څنګه راځه موټرسایکلان موټران راځه وی راځه دربا خو بیا به خلک یې مصر ورو د لور نه در کړی کسره خسته درځه راځه دغه لا اوس خو نو سکول پر یا او زه خو سکول په دریا یم اوس سکول پیدا چیرې کړم خو سکول نه پیدا کړ هلته به یو مسلمان آل وکړه درځم مسلمان به پیدا شي آل به راکړي لا هاي څنګه سپین شای ما پیدا کړي هاي دا رنګ شای او شریفه ناوخته یو دا پالتو شیان دي دا الکه ورځ وینې پر اسمان راواوښته را باران کړي لا دی اصل شای ګور دون کلاک انا دی کلاک لکه سکاوت خو ګوره سکاو رنګ دی دا به کېدای شي بازاري سکاو وي بازاري سکاو بو یو دا بیا ګش هګی رابخ تچرګ بیل انا سرایم رستا یا دا سکاو نه دی دا بم نه پر پټاو نه سي یا بم نو خلف لري کنه ورځي مړه دا هر روز پیش په ویل بم پټاو سوی دی خلک مړه دی بم پټاو سوی هغه به دغه شی وي شیش نن درته چیرته ورو راځه زه د سکول ته اچو استاد سکول ته واچو ته شهر رنګ شان اخی غیر اعظم مړ بسې سترزه راځه او چا بم کړی دا دغه ظالمان لا هاي پسونه څنګه زموږ هغه سوي دي هیوه خړه میږ نه ده صفا ورته سوي د لالا اله د دې تر دا بور سترګو جار سم د خړې میږ لمبه مو په ماته سو وروره لالا که چې د خیر سګي ها د شنګوري بیا ورته سوي دي ورخاړي هغه رنګ ورخاړي پټالي ګلګلې راځه او ته سوي ډېر درځه زو تپسي بیا وچیشته ودرېدې چیشته چوره یې سیلا شوې لالا یې پوره ګرد دیواله هاي تار غځولی دی تار دی یا دونې غټ تار دی لالا او دا خو تار دی نو ته کوټه کوه کلک دی که پوست دی پرې کړځ که نه پرې کړ پوست دی لالا پوست دی ته چل به وکړو لالا را پرې به کړو ته به درسره یوسې کور به د مرغانانو سب یا به کیر پرخه به راوګرځې قراره به مرغانان کې تړي او خبره خو د ښه خبره وکړه خبره دغه ده موږ مسلمانان یو موږ په دغه شیان نه دي روا په دغه زموږ غاړې بندې شي موږ نه کوم خورش غاړې په بندې شي مرغانان په تړو واورېدلي دي وروره چې دغه شیان ډېر حرام دي دا بیت المال دی دا سرکاري ځایونه دي دغه شیان خو د ډېر خلکو په لګاړي دا خو د یو چا نه دي موږ ته حرام دي څه خبره ما سره د مال کیر به په جوړ کړی وی لالا دوی نه ایسته دلته خو سکول یې بیا ته دغه شیان لاس واچوې دا ونه کې داسې ونه کې دا ډېر حرام شیان دي په آخرت کې به هم وشرمایه په دغه دنیا کې به هم وشرمایه دغه کار چې بیا ونه کې ته خو دلې پاته کېږې زه درځه ځمه دغه مې ورته ته وصیت دی که دا شیان بیا کار مه لره ته درځه یې ور سکول لالا بیا څه کوې چې ودرېدې هاي ته کشنای مانده دی وینې ته خو راوروردین کشنای دی خانکي ایا زما د کار لیام ګرده نه سو کې پټه ترایه ځایه کې پټه سوه دوم کښنی مانده دی تېته دویلس کشنی زوار دی دویلس سور دی دا نو د بازار د غوینې مانده دی دا د بازار خو مې وي د غوینې مندونه بس دغه د دوی کښ د غوینې مانده دی واشګان کې پراته دي هغه هم دا دې بند کړی دی خل نیزونه نه راځي نه درځه دغه ډبرې واشګانې په مخ کې پراته دي چې دغه له دغه شلې کښلي ولی
اوس بیا نو شاله یم خلاص اوبه به سیمې کې تلې نو هغه یې هم نه دي ځکه کښېلي بس راځه لالا اله که ځو سکوله راځه ناوخته کېږو درځه راځه داسې به وکړو تر سړک به خواخوا پورې ځو دلته خو سکول نه کې پیدا هاخوا ته بیا مهال وکړو څه د سکول هاخوا ته سکه نشته اوس داسې وکړه ته ما ته لاس راکړه زه به د لاس ونیسمه دا خو دغو ډېر موټران دی راځه ویي ده نو به د زه تر سړک پورې باسم یا مالک خلک د غدي سره دي زه به خپل درکړم مالک اله مه کوه زه به خپل بس بیا دې چا وکړه زه غورځم بس بیا پسې راوغورځه بیا دا شیان ختم شو غورځه بیا ته بیا راځه راځه نو ما د ټول لاس راکړه زما راځه موټران ته وایي ورته راشه هله رامنډه کړه هله راواوښتې درځه لالا اله سره موټر وولم نه تاسو ما نه منل لا سړی حال وکړه سړی حال وکړه ای وروره ته به موږ ته سکول نه راورشې سکول چیرې دی دلته یو سکول شته چیرې دلته یو سکول دی دا ډېر ټایم کښ بند دی ښه ماسټران هم نشته دروازې کړکیانې هم زنګ شوي دي چا چې کښلي دي ښه لالا زه درته یم د بازار والا ګرد خلي دي اوس موږ غلا کوي زه د تا ماما شته زړی کوه ورځه لاړ به چې کرارې خپل به اوله به ګورې خپل مال به ګورې برس بیا ته دلته راځه غلا کړی یا لالا راځه زه ډاکټر کاشم لالا هاي دون ډېر موټران دي مراده که چی خلک هم پکې ولاړ دا د موټران دکان دی دا ډېر موټران چې ولاړ دي دلته موټران خرڅېږي دون موټران ما سړی وراده راځه ای خدای شریفه زه خو دارنګه ستړی شوم له پښو ولوېدم زیات ستا د شادۍ سکول سي سینه پیدا کړي ته اوس راسه دا دیوال ته ساتکه کښېنو لږ ځان وسا کړو پر دغه وګایېږو چې ته سکول یې که نه یا لالا سکول خو یم ته راسه ور کښېنو ځان وسا بیا دې ته به نو ما ته هم ورسېدلي سکول د حالت ته دي نږدې دی مړګي ور پر دغه کوی لنګي دی ور وګرځه پاک خرابه وای دنیا کې هم څه ستړي دي په هغه دنیا کې به نو هم ستړي وایه که زه خدای ډاکټر کومه د ماخۍ تروري علاج به کوم خرکۍ ډېر دوایان وخوړلې ډېر ډاکټران له لاره ښه نه شوله بس بیا به یو بل کار هم کوې د شنګولکا علاج به هم کوې شنګولکا هم ډېر مسکین دی در په دره دی ډېر مخوا به د علاج به هم بیا در سره کوې بلکل لالا دا د ښه راته وویل زما ګر شنګولکا یېر وي پرون دې مالک راغلی که بیا راتلا سي بیا نو ما د دغه ګولۍ راواخله چې شي هغه دارنګه سلاس نیولی هغه بیا درسره راغلی شریفه وروره اوس به دی چم وکړو ساعت مازدیګر سو زیاته لمر پرې وسي لاړ به سو د سپین ګل کره شپه به د سپین ګل کره وکړو دا ګندې به هم دارنګه خراب شي ستا ګندې خو هم دارنګه دی زیاته ګسره لمونځ نه کې کږ دا ګندې به هم سهار بدلې کړو بیا به وراووسو یا به د ډاکټر کمه یا به د ماسټر کمه اسکولای به درځه جوړ کړم هغې نه درشه اوس څه په در وکړم سمه ده لالا درځه د سپین ګل کاکا کره به شپه وکړو دا ګندې به هم بدلې کړو بس بیا به سهار سکول له وراسو اوس به زیاته به سکول به شو پیدا کېږي نه نن سهار به پیدا کړو صحیح درځه زه یم ته دا ورګه سره او دوی زما په کول وکړه سکول یې لکه بله لاره به لا دا خبرې مه راته کوه زه ډاکټر کاش یم ډاکټر کاش یم ته څه ماته دا خبره نه اوس زما په بله خبره کې هم سوچ بند په چیز کې د سوچ باندې بیا سوچ مې په دغه خبره کې بند دی دا سکولونه خو د سړي عقیدې ور خرابوي ته چې سکول شو کېدی نه یې عقیده نه کېده خراب ولې لالا ما تاسو ډاکټر له ولې دوی پر مانځنه وی ولاړ پر مسله ولاړ زه خو نو بیا مونځ کوم درځه نو بیا درځه الله وای ته لاس راکړه لالا ته وایي
وای زه اوس لاس په تا غواړم ته بیا خپله وګوره مې راله ساخون دی څه ویله کاره وتله ودره لالا ګوته مله بنده ووته راځه یو یې پیدا مې نه ولې ګوته دې سره بنده نه اوس راځه لالا دروازه به پسې رابنده کړم ها و دروازه بنده کړه د بري بېوان ور دی دی نه ایسي بیا څوک ورننوځي نه و ښه ده وکړې چې بنده کړه پتکۍ نه کوې راډک یا لالا پتکای مې نه کوي راډک سړی دی به دغه سي ډوډۍ مې هم ماښام درکړله کالي مې هم در بدل کړل اوس نو پتکۍ هم زما له کوره ډکه واخلئ اوبه یې هم زما له کوره واخلئ زه شرمېدم مه نه مه کوي ډک ملا نو راځه چې دلته یې غوښې تویېږي ټکه سره غرمه د لمر تندي له راغلی دی پر سره غرمه یې کله درځه راځه لالا ها ته راسه دلته دې ساګۍ وکړو زه به دا پیکۍ ژمنځ کړم هلته شرمېدمه سمه ده زه به د ګوټونه هم ټینګ کړم ګوټونه مې ریشه مبسوط شم اوس که ما ژمنځ لالا په نور کالو کې نه ویله کړکي هیا دسته هینه دواړه سته لالا دا اوس موږ څخه اجزان و وروره دا زموږ څخه اجزان دي دا د بابا غرو ته برونه دي ښه هاي بابا غو څخه ته برونه دي هو بیا څنګه دی ناوخته راکښېنستل خو هغه حاجي هلک دی اوس راکښېنست هو دوی ډېر ناوخته راکښېنستل د چای ټکی اوس راغی په موږ باندې سره غرمه دوی کله اوس په دا ټیم هلته سکول هم پیدا کړی وي هو چې دوی به د مانځه ټکی پسنې کې بیا نه پسنې لالا شریفه وروره راکښېنستل خو ډېر ناوخته چې لمونځ بیا کوئ هلکه ته راکښېنستل ناوخته ناوخته لمونځ بیا ځان کوئ اوس به نو غوی نه کوئ ما لس بجې باندې اوس به نو خو ګوښه لس یولس بجې غرمه ده موږ دوی ناوخته شو لمر خوایله د اسمان میله راغله ځان دا نور بیا اوس هم خبر دوی کو سره راکښېنستلي پکې بلیانې راکښېنستل دی ښایسته صابون یې ویل الله سر مو په پرېږدو دی ښایسته سوی پیکای د ډېر ښه بروش نو زیاته ښکلی سوم لالا ښکلی شوې لالا اوس ولاړو ژوره ما ته ویلې حاجي راته ویلی ما سره حاجي ویل نوکان کښېنېک دا ډېر غټ دي په دغه د بیا نه مونځ صحیح دی نه د خوراک صحیح دی له دغه نه جوړه کېږي دونه یې راکښېنې کړل بیخي یې راکښېنې کړل اوس نه غوښ په صفا کېږي نه څونډه په صفا کېږي بیا یو نه کې لکه هوی نو دوی څه به خبر و ستا غوږونه له خیرې ډک وي شرمېدم مړه نه نس ورته ویلی چې زه بیا غوږونه په صفا کوم بیا به څونډه په صفا کوم دارنګه نو سړی شی سړی سړی لالا زه دی شرمېدلم غوښې مه تویېدلې غوښې څه له په څه شرمېدې ته بیا دارنګه تندبان شرمناکه ډېرې زه به نو څه نه شرمېدم مال زه ځمه د بندې مې تیاش کوم ورسه په هغه کښېنۍ کوټه کې وکړه دی ښایسته کوټه وه هغې کې ما مې تیاش وکړې دا هم بازار دی بخاران د باندې نشي راوتلی بیا تا ښایستو ښایستو کوټو کې بیا دلته کښېني مړه لالا هرنګه ښایسته کوټو کې نو خلک تیاژ نه کوي زه ورلنګه شم بیا مې تیاژ نه کېدی شرمېدلم دوی ښایسته کوټه وکړه دارنګه د شوی ښایسته کوټه وه وروره کوټه ډېر ښایستوکې کوټه ول د خوارانو مجبوري ده بس د باندې نشي راوتلی خلک ډېرې وي په دغه وجه زموږ خو نو سهارا یې لاړ هلته په ډبرو کې کښېنو خواران خو نو نشي کولی لار یې نه وي مړه سړي لکه پښی پټې به د مې تیاژ کولې خوند نه کوي نه دی سون مړه لالا ماښامه خوب هم لیدی دا رنګه ښایسته خوب مې لیدی دا سوڼ مو سهار راکښېنستم وتلی سوڼ ته څه له ووتې په خوب کې ووېرېدې که څنګه سوڼ مې نو خود وتی لالا ما خوب لیدی ماښام زه ډاکټر ولم ترورۍ مو هم وکتله نه جوړ ترورۍ نه هغه مو هم وکتله بس دا نو سودا کې بنده ده په دا ډاکټر په دې شیانو کې سودا بنده ده بس خدای دې را ډاکټر کړه لالا جار وروره هاي لالا یم ما خلته لا حاجي صاحب زده کوي جار داسې به ورور ته ویل جار هو دا مو دا غږ زده درځه لالا ځو ناوخته دي سکول پیدا کړو الله د سکول حال مې ونه کوي جوه سکول حال ما زه ځم زه شرمېدلم سکول حال مې نه شو کولی اوس به دارنګه وکړو روان به سو ور به سو په دغه کوڅو کوڅو کې به لاړ سو به د سکول حال به کوو زه خو ته یم ته واره راسره لاړ شه مه یې سکول دا واره مه یې ته راسره لاړ شه زما دارنګه کاش درګنده دی ماښام هم خوب مې لیکه لالا زه په خوب کې لا ډاکټر سوم دا ارمان به ما څنګه تر خار را لاندې کوې
نه بس بیا درځه. وای خدایا لالا ها هغه سکول خو دغه نه دی همینې دروازه یې ختل کې ده پخه کوټه ده دی ښایسته کوټه ده لالا دروازه یې هم ځي کښل کې ده ماشټر بیا نو هم ځي وړی خرکای خدمې چې وړې کیسه د دروازو یا یال د سمسټر بیا دغې پکښې دا دغې خزېدې دا شی نه یې لکوي الله راځه لالا راځه شریفه ها تا باندې کالي ډېر بوري نه دي جوړ ډېر ښه را جوړ دا رنګه پر در جوړ خاص ګس سړی بې ستا کالي دي دوی ښایسته کالي دي تک سپین که غره له ولاړم دغه سیمه لاسوی هو ګس دا رنګه ایسې ما ته دا رنګه ښایسته ایسې لالا زما کالي بیا راکوي خو دې راکوي زما ستا کالیان زما ستا ګنډ دوی څه کوي لالا په مړۍ کې هغه په مستو کې چې واښه شیانه چې ولول هغه دې چی ویلی نو مې چی وی چې چش نومېدله ښایسته ماسته یې وله کار زله په ایستلي ول د وضاکت نوم یې پرېښی چې چش نومېدی دا رنګه نوم یې وی دی ښایسته ماسته یې وله کار یې په ایستلي و د خر شیان یې جوړ کړي ول لالا ما له رایا چړي او دغه شی و دغه نوم وی څه تا ته خوند درکوي نه مړه ما په مستو خوا بده سو دی له کاره په ایستلي ول ما اوس ښه خلکه نو ښه خل دي خالي لږ ناوخته راکښېنستل نو ښه خل دي بس پر موږ باندې سره غرمه کله خدای پاک دې خیر هله لالا ماجد دی پتکای خو نه راډکوې پتکای دروازه یې بنده ده بیا به بیا هلته مخته بیا راځه نو چې تا نن دروازې بندې خلک چې غلا یې کوي ما درته د غلاوندک دي مړه نو چېرته ځلې غلا یې کوي دروازې یې بندې کړي دي لالا او په اوسپنې کې یې غټ چیش بند کړي دی ها غټ شی چې بند کړي څنګه ښځولې یې زه څه به خبره یم دی لوی د خرټي رنګ یې دی تیازې یې څه پېژنم ای لالا کور شون جوګ دی تر لمره پورې رسېږي ګورې یوه دوه درې کور یې پوره جوړ کړي راځه ناوخت دی دغه سکول پیدا کړو راځه اوه دا واسه څونه جګ کور لالا لږ سړي حال وکړه لالا ای وروره سړی مې خیر وشه جوړ په خیر سلامت څنګه څه جوړې په خیر ورور سکول مو غوښتی سکول چیر دی په سکول پسې ګرځو ورور سکول نس پیدا کولی پر دا ګلۍ باندې ورلې بازار ته راځي له بازار څخه خالي پر دغه باندې روډ باندې ور واوښتې دلته به ډایرکټ سکول ته راشي ښه کور یې ودان موټران مو وایه ظالم لالا او لالا هغه اوس وین د غره زه څه وینې په بازار کې جګ ولیان عجب یې عادت کړی دی داسې له خلکو هم نه غورځي کشه ځیم نه څنګه آرام لالا دا ایستلی دی چې کړی دی بیا دا ته ایښی دی ساده دا مړ دی مړه خرکه ایستلی دی راځه یې لایق ما سره ژوندی ولیا تا مړ به یې و څه وی دی خرکه ته مړ کړی لالا له دغه سړي ځواب وکړه ای وروره حاجي صاحب السلام علیکم وعلیکم سلام حاج صاحب څنګه حال دی ورور جوړ خیر سلامت یې خیر یې جوړ یې وروره سکول لا ځه ورک دی دا به نه راوړشې حاجي صاحب اسکول خو دغه دی بند دی او نن اتوار دی ته دا ګټ پورې کې ولاړې ښه اتوار یې دی چشت ترى ده وي غوري يتفرج على قلبي يوكسا يتفرج بيتشت ورور اتوار یې چشت
حاجي صاحب دا اتوار سي دا سرکاري چټۍ ده په دا ورځ باندې سکولان هم بند وي دفتران هم بند وي هر شی بند دا سرکاري چټۍ ده هله لالا کولپ دی یا وینې دی ژړ کولپ یې راچولی دی لالا دا به زیان د سرو زرو وي تک ژړ دی د سرو زرو دی لالا سرکار خو نو موړ دی د سرو زرو کلپان هم ورلګولی شي وینې سرو زرو دی لالا الله وای 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 څه کوې تا خو زه له پښو له حرکته واچولم دارنګه د سړی کلم ستا د شادۍ سکول سي زه درته هم ته راځه لاړ به سو یو وار ورپه مال پام وکړو وله به وګورو بیا د کول دی به راولم بیا د سکول ته ور اچوم الله لالا دی ښایسته ګلان دي کې دا څه ویل سکول څنګه دی سکول نه بې کودور بلاړ زه راځه زه ډاکټر کاشم ناوخته دی او شریفه خبره خو واوره دا دوی سکولونه دي یو اتوار بند دي لا یو ځکه کړکیانې غلا کړي وي بل بیا ته راځه کې غلا کړی ته راځه دا واره لاړ سو راځه چې اتوار یې نه وي هغه سکول زه راځه الله وای 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 نو راځه شریفه ته راځه یو کور ته لاړ سو په کور مې ډېر کش ګنده دی یا لالا یا لالا هاي چشتي هاي څرنګه شي شریف وروره زه ښه نه پېژنم ته خبر ده د بازار شی نږدې کور دی څه شي یاره لالا ما ته دی شی معلومېږي دی شناخته شی دا به زیان وي دی کشنی توپک به یې زیان ته کشنی توپک به یې هاي وینې آیا د ګوتې رنګه شی دی آیا خوله ده یعنې وروره دا د څه یې وویلې دا دی دغه کشنی توپک دا انسانان چې پټ ځلپولي دا داش توپک دی دا خو ښکاره کېږي نه او لالا دا وینې دغه یعنې دغه د ګوتې شی دی دغه خوله ده تر دا ځایه ګولۍ راوځي دا دغه د ظالمانو شی دی دا کشنی توپک دی دا بل شی نه دی اوس څه چم پکو تا خو تا سکول یې هم نه دی شو کړی عاشق د سکول شو کتاب ته بل رنګه هوښیار شی د زه جوړ او لالا زه خو درته یم چې په ما سکول وایه ته راځه میږ ګور دغه دی بس ما هم دغه زړه ومنله دا دی هغه شی خلک پټ پټ ځلپولي هغه دی دغه شی اوس موږ په ولې څه چم په وکړو کور ته وړو یا دا د کور د وړلو شی نه دی دا دارنګه کو موږ خو د انسانانو له مرګه ډېره کرکه کوي زما خو دا شیان داسې بیخي نه دي خوښ دا به دارنګه وکړو ځای ته ډبره لاندې کړو موږ به یې روان سو نو بیا به یو ازاري وراسې راوبېکاږي بیا به یې څوک په ووي نو بیا به څه وکړو دا ته له یو غلیو نه ناروا سړي لوېدېږي زه دا ته به یې کښېږدو دا ځای مخ به یې دغه خواته سم کړو دغه خواته کورونه لږ دي هغې خواته بیا انسانان بس بیا به دبره پر پته کې هلته به خمس د بل شی هم ووي دا د ښه ووایي ډېر ښه ده کور ته خیال هم نه سوړه بس کښېږده هسه به بسم الله سره ډبره راواخو الله اکبر پر وکړه الله اکبر پر وکړه بسم الله ده ځه خالي پښه له ډبرې ګوره پښه له ډبرې ځه په موږ ځه بسم الله بس هغه نو ګش ختمه شو زیاته ما ګش ضرورت نشته یو ویل اول دغه بقای ځای نه او وروره بیا به من نه منې څنګه مې در خماسه کله دا د انسانان کار وکړي ما د دې کار در وکړي لالا تا چې پر شي لاس پورته کړی دی بیا ښه ورځ نه دی لیدلې بیا دغه زری لکه دا کشنی توپک راځه ځو دا کارونه خو زه کله کله کوم نه راځه لالا هایا ګور چیش دی دغه هاي کوټه یې دونې په اسمان جوړه کړې ده ای دونې په تکلیف یې جوړول ای دونې هړې پښې ورکولې خو دغه بیا پر دغه اوار ډګر جوړه کړې کو د بازار والا خو تر موږ سره یاندي موږ ښایي موږ سره یې خو دغلته پراخه مځکه د داسې بیا جوړه کړې وه وروره په دوی کې خو نوم په رسمي سم نه په دن والا یو په رسمو برابره سوي ده چې کوټه یې دونې پر له خځولې ده و لالا په دوی کې هم شیب رسمي سته و ځه لالا ما تا په لمبه ځله مړه کړه مړګی وینې دی ساړه سوري ته ناست ما تا په لمبه مړه کړه ته له دغه زعل وکړه د سکول السلام علیکم وعلیکم السلام
سړی مه سې وروره سال دې ښه جوړه خیر خیر دی. درته برابر وروره د سکول حال مه کوئ سکول چیر دی دلته سکول حال مده کوئ سکولونه نن بند دي اتوار دی سبا بیا حال کوي وای دغه مې اتوار ده د اتوار یې پلار راته جوړ کړی دی ولالا پلار دغه نه دی پروګرام دی کې اتوار شي دی دا بازاریان زهر دي ورور ته خوا مه بدوه دی کشنی دی په خبرو نه پوهېږي خوله یې خطا سوه دی ته نه ښیي دی نور بازاریان ښیي د ډاکټر حال مه کوئ وروره ډاکټر به نه راوښي ډاکټر چیر کښېني هغه سیده ګلی به ور واخلې بس ورو به وځې دا عدالت ښه آیا لیارې ده دغه لیارې ده ښه ښه نو موږ بازار راوتلو دي په بازار کې دی دا ډاکټر سمه ده وروره لالا زه به ورسم دا پتکۍ به دلته راډکم له اوبو څخه ته د هلته ودره مه راځه څه کوې وروره وروره اوبه غواړم دا پایپ نه کمه یې وده دا پټکۍ مه پټکوئ وروره دا د اوبو ځای نه دی دا پټرول دی څه له ده نه کوې راډک وروره نه یې درکولې که څنګه یا لالا دا رنګه خړ شومه د بل شي دکانې اوبو هغه نه پوهېږم اوبه راپاته السلام علیکم وعلیکم السلام وروره ډاکټر چیر کښېني دغه دی دا ګلۍ دی ورسره دلته دی و دغه دی السلام علیکم وعلیکم سلام ته ډاکټر یې وروره زه ډاکټر یم حاجي صاحب ستاسې مریض کوم یو دی وروره دی ډاکټر کېږي راسه کښېنه وروره دلته بالا کښېنه مخ ښه خواته راوګرځه نو به زه تا وګورم ته داسې سم کښېنه مخ داسې کړه اوس کښېنه څه په در کېږي څه بیماري ده څه بیماري ده د علاقه کوم ځای څه تکلیف دی ډاکټره دی ناجوړه نه دی دی دا ستا رنګه ډاکټر کېږي دا ستا رنګه ډاکټر که په ګای د سر خلاص وي دا ستا رنګه شی ور په غاړه که لالا ګډه مو هم لږ خوش شي تی وار دا ستا ګډه الک تی وار ډاکټر څه بیا به د خپلې ګډې هم بندوبست وکړې هغه ماښۍ ته به هم بیا دوا ور ولیکې هو لالا ډاکټر صاحب اوس ما ډاکټر ډاکټر کېږي سبق دې څو نیویلی دی سبقان دې لالا نه پرایي د ډاکټر بیا م ډاکټر کوم ده ډاکټره زه چیرې درته کښېنم زه تا ته په ګای سر در خلاص کړم دالې کښېنه حاجي صاحب دلته کښېنه نو پرې ځای هغه شیان پراته دي لږ شیان در دی که نو پر کښېنم پرې شیان لوړ کښېنم هلته کوز کښېنه حاجي صاحب کوز کښېنم وای 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 یا څه کلکه مځکه ده حاجي صاحب هلته بالا کښېنه ته چیرې کښېنستې ای د ناستې ځای دی دلته بالا کښېنه وای وای ما سړی دی نی شیان خراب کړم دلته کښېنم دلته کښېنه نی شیان پکښې خراب یې کړم د ناز کې ځای دا دی حاجي صاحب ښه شریفه وروره ها لالا که ته ډاکټر شوې ستا هغه به هم بیا دا رنګه ځای وي خدای دې را ډاکټر کړه زه دلته بیا راځم لالا زه دلته کښېنم ښه دلته بیا راشې بیا نو دلته راسه ای ډېر پستکی ځای دی ته دلته راسه ډېر خوندور ځای دی ډېر پوست دی یا ډېر پوست دی بالای راوخیسه ډاکټره مجلس دا رنګه دی دا زما ورور دی موږ راغلي یو بازار له زموږ کور هلته په غره کې دی اوس دوی یایي زه یا ډاکټر کږم یا افسر کږم یا ماسټر کږم اوس دا څو ورځې په سکول پسې ګرځېدو یو اخو یو سکول خو کسې خلک غلا کړی وي ډېر ډاکټر خوند درکوي بیا بل سکول ورغلو ول دوی چشتي نن بیا چشتي دا نن اوس پسې ګرځېدل ګرد سکولونه بند ول دا بیا چشتي هغه چشت نه بیا دی شریف ستار وي که چشتي ور ستار دی نه
سکولونه بند و دارنګه شوی وي اوس ما دغه ګای جوړ کړئ ما او ده بس دی ډاکټر دا ماسټر یې علاقه دغه افسر یې علاقه بس را ډاکټر یې که به تا راله اوس یې را ډاکټر څو زره را ډاکټر کولی سې بس 2 زره را ډاکټر کا مال مو پر بری بیوان ولیار دی جنګه څخه په هغو اوس لوان ګډ سوي اوس غته په دغه ځای سر نه خلاصوي وزدي په ما سر ډاکټر کې ځه بیا نو زه بیا څه کوم اوس زه ډاکټر سم خدای دې ما ډاکټر کړي په څه سرایانو کښېوتله حاجي صاحب دا خبره داسې ده چې دې باندې به ته سبقان یې کله دې ته ډاکټر جوړې کله دې ته افسر جوړې کله دې ته ماسټر جوړې په دې به ته تقریبا 15 کاله 20 کاله سبقان یې پر دې زوی باندې به خرچه کوې بیا چې سبقان وویل بیا به دی دغه ځای راځي موږ دغه ځای باندې ناست یو چې دغه ځای له راغلي یو موږ 15 کاله سبقان ویلي دي دا خواري مو کړې ده په ځان مو خرچې کړې دي بیا راغلي نن پر دغه ځای باندې ناست یو داسې خو نو نه دی چې صاحب ستا پارنده له کور راته کړی دی نن نه سبق ویلی دی نه څه ویل تا نن روان کړی دا درته وښول چې دا تا چا ووایست دغه رقم ډاکټر جوړ کړه آی ډاکټر خبرې د وار وې دی ډاکټره دی خو دی بدمرغې شی دی نه پر خلاص سکول باندې تر اوسه نه برابر سي درځه چې زیاته کور ته لاړ شو زیاته زموږ ستا د ډاکټرۍ قسمت نسته زه ډاکټر کاږم راځه زه سکول کې وای زه تشانې لري لالا خپل ډاکټر نه وای ډاکټري نه وځه ته سکول وای بیا زه ډاکټر کوم خوش خمانه که؟ یا نه خوش لالا ای څه ښه غټه اینه ده شریفه ډېر په بد رنګ سوی یم بازار ښه نه په رالګېږي حاجي صاحب راسي چای له حاجي صاحب سړی نارې راوایي لالا راسي څوک دی څه خبر ته راځه اوس ایسې یې شاید یاران السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام د مېلمنو ته ځای ور خلاص کړئ راسي جلدی راسي بایسکل ستړي ما سره څنګه حاجي صاحب خیر ها نو دې خیر مېلمنو ته چای ور چای درواخله حاجي صاحب څنګه چای خوند وکړ بل رنګه خوندورې چای وې ګوټونه څنګه ګوټونه ته ګوټو ته وګوره د به چیرې پیدا کړي وي شریفه ته سره دې سره کپاش دی لالا زه امتیاز نیولی یم امتیاز زده کړې وروره ستاسې هغه د امتیاز د اکشنري کوټه دلته شته باتروم شي خود څه دلته دی ورو ګرځه یا لالا بیا د بین دی زه دلته شرما شم ستا د شادۍ شرم و څنګه کوو څه ځو نو غیانګه کپاژ درځه چې لاړ وروره ستاسې کور ودان موږ ځو وروره موږ خوارۍ په مخه دي په مخه شه الله امره درځه له مخه
لالا د بازار خلک مړونه خلک هم شته سړي ته چای ورپخوي ډوډۍ ورکوي ستا یک خلک شته شریفه وروره لالا دلته ومیزه بس دا خلاص ځای دی دلته اخوا دی شوس دغه بیا څوک دی الو ته ښه یې جوړ یې شپې خو مې ډېرې وسولې یا نور خیر دی خو دغه چوری راته په صرف سوی نه پلار کړي نه نیکه کړي یا زه ډاکټر کشم بس اوس پسې ګرځم یو ورځ یو ځای له ورولم بل ځای له ورولم ستاسې په کورو کې خیر دی ګس سودا خاشه هم نشته بس ستاسې دی وکاس دی له دا کلي څخه یې څو تالۍ وړه راړاستې زه به نن سودا در ولږم خو چوري ته به وایم دوی اوس هلته دی خویندې به راسره لاړ شي ګسه به زه هم درسم که زه نه درنه په ما نور کش مه ګنده کواستی زه به د دغه چوري غم وخورم بس که موږ نه درلو زه سودا درلږم بس تاسې یو ورځ بېله دا تالۍ وړله کلي څخه راړاستې موټر راغلی دی بس زه بیا به نو زه سودا ورکړم که موږ نه درتللو هو ښه یو د مژکان تلکه در ولږم هو هغه څونه میاشت څنګه وله اوس بس دا هم ښه دی ښه سوي ده نو په دغه هم کش ډېر ګنده وی اوس مو نو طبیعت په ښه سوی چې دغه ښه سوي ده بس سمه ده سمه ده څوک دی لالا بس سمه ده سمه ده څوک وی لالا شنبای وی څه وایې شنبې ویلې وکایې خو نه شو در پیش ډېر وځنډېداست وی و شنبې ته پر تا څه وربال د غیدر بسو یا ادی خو هرکای هم نه وی ملامت زموږ خو شپې وسوې نو اوس د یم په دغه پریشانه وي سای سره دونې وځنډېداست بیا د کور ګه سودا خاشه هم نه ول وړی یم ول دا دوی ورځو له بله له کلي راوړو له نور کورو ځای راوړو ته نه مړه کاږې نه مړه کاږې در بسو ته ما په سکول کې واچوه زه به ډاکټر سم ته به غیب لاړ شې سبا یا بل سبا چې خالي زما کار وشي درځه وربسو بازار له به وروځو دا د کور سودا به واخلو کور یو شی هم نشته موږ دلته به بازار کې شوک شوک کږو درځه لالا راځه لالا په دې دوکان کې لونګۍ شیان ستا دا غټ دوکان دی د ګرد د ګندو دوکان دی شریفه وروره دلته لونګۍ شی نه معلومېږي ته درځه لږ مخته ورسو درځه اله لالا لونګۍ هیات دا د لونګۍ سته صدرۍ هم سته السلام علیکم وعلیکم السلام دوکانداره و دغه چورې ته خو یوه صدرۍ یوه لونګۍ ورکړه هغه د لونګۍ د راکښتې هاي دي صدرياني لالا هاي ډېره ښه زرین لونګۍ ده ته وتړه څنګه بیا ته سمه راوتړې اوس یې ورسېږي ډېره ښه خوند در سره کوي ته صدرۍ په غاړه کړه ته په هینه کې وګوره هینه صدر سره هغه د بیا ایله کړګې ده که څرنګه ما خل به هغه هوټل کې پاتې شو چخرۍ خلاص کړه پر ویې تړه اوس ملا ورته وتړه ډېر خوند در سره کوي او لالا اوس یې خوند وکړي ډېر خوند یې وکړي در سره دوکانداره دا یې څو روپۍ ده دې په څو اوس دا په 100 روپۍ صدرۍ ده په 1.5 روپۍ لونګۍ ده څنګه ارزانه دي لالا شکران دې مړه
هی اوس اخري و ماته په څو راکوې ریټ یې دغه ریټ دی شانې کې پاتې شي دی به وکړو څو جوړې ستا حسابه څخه 2500 دواړه 2500 جوړې حساب ته وکړه خو لونګۍ صدرې په څو ده په څو ده صدرې 100 روپۍ صدرې په لونګۍ په څو ده 1.5 سر دوه سله شو 2 سله پټ کړه 50 پسې واچو 2 سله پټ کړه 50 پسې واچو 2.5 صحیح دی لالا ما حساب زد 2.5 هو 2.5 ها دکاندار ها دا دروازه هی تا اوس و ماته څو راکې 2.5 مدار 2.5 شوې راځه لالا راځه درځه اوس وځو ډېر خوند در سره کوي ځه لالا ته پیسې وګوره پیسې خیمانده نه کېده دا د بازار خلک دي په ډماران ها ته دا پیسې حساب که دوی څو دي چې راکه دا ښه دی مدې سل دا مدې بل سل اله لالا د غوږ نسته هی چیرې دي ما در ټول د بازار خلکو که بازان اوس یې نو چیرې پیسې درکړي هی ځانم په خوله سه هی اوس مسلماني دې زده کوي مسلماني څه غواړي ما بس راځه خدای دې تر وکاږي نور نو ما تاسې راځه درځه موږ سره هم دوکې کوي لالا ته ودرځه یې وار وګورم ډېر خوند در سره کوي دا یې خوند را سره کوي ډاکټر هم سم بیا به بل رنګه خوند را سره کوي ته اوس دې چم وکړه شریف ورور دا بار ته راځه لاړ سو کور ګه سره په کور کې هم دوی به ډېر پرا پریشانه یي زما کای خوا ورته مه خوا به دې کږه کول دی بېرته در راولمه سکول به در شروع کومه اوس دا رنګه ښایسته شوې دا رنګه خوند کوي چې وارلو د اوله واره به واده در وغواړم او در کوي یې هم لالا زه ډاکټر کږ یم زه وروره بیا د لې واده کوم ډاکټره کوم ته خو دا رنګه اوس څه له قیصر نه خلاصوې دا وار لاړ شه بیا به در راولم هغه بس مانګې به دلته نه در غواړم دلته به بیا ډاکټر وغواړې خالي لالا تو خو ستا دا خیال دی تو خو دوکاندار خطا کړي 3 روپۍ درکړي ما ته نسې خطا کوی زه سکولیا یم ډاکټر کږ یم چوره یې خو زړه دکې راپرېږدي څرنګه د شین زړی کلم زه ډاکټر کږ یم لالا ډاکټر کږ یم راځه نو بیا راځه دغه ډریور ته د کور سودا خو ورکړو هغه کول شوم ناست دی بیا به په زیاته لغاړې مه یې څه کول تر زړه وتلی دی راځه زما هم نه خوري راځه ناوخته یو لالا هی خارقی ما خیلی یتیم دی کالی دی خرن دی ګیندې ډېر له کاره وتلي دي خود یتیم دی کله د پلار شي نو هغه خو نو ګیندې هغې رنګه نه وي پلار څه نه مور څه دغې معلومه شي راځه خارقی دعا به ورته کوو دعا به ورته کوو دا ابهجان د محمد ولی موټر یې هغه د هر رنګه سور موټر وی و د هغه طرف ورسته لالا السلام علیکم جوړ په خیر سلامت څنګه یې دا ډېرې ورځې کږ له کور راغلم دی ښه پرا ولګېدې څه حال و په کلي کورو کې خیر وي نن راغلی بس دلې ومه نن راغلی ښه اوس ځې څه وخت ښه نن ځې اوس په ته د یوه کې کوي به خدای زه به روپۍ درکړمه زموږ کور شوم وی ته به 2 تیلۍ اوړه یوه د مژوک تلکه او یو بل څه شوی شریفه یو بیا ځان ژړ تیل در یاد کړي وو هو یو ژړ تیل ول به زه روپۍ در کومه که خیر و دا شام به ته کور ته ډېر په ذمهواري رسوي کور د ودان بس 2000 روپۍ در کومه بس بیا به دا سامان در سره واخلې
ته دا حساب څو روپۍ غواړي یاره 14,000 روپۍ به غواړي که چیرې مانده شولې زه به یې ورکړم که زیاتوب شولې بیا به زه کور ته هلک هلکان ته ورکړم دا 14 پردي اوس که نه دي ته یې حساب که پردي دا به وي 14 به وي 1500 زیاتې شوې دا در واخله هاي زیاتې دي هاي د خپل کلي خلک څنګه ښه مسلمانان دي و د غره خلک په زړه صفا دي به لالکه خو دا پوره دي سمه ده بس لالا راځه بس سکول ته مه واچو راځه بس کور یې ودان بس دغه سودا د سره ورسوه لالا ها صدرۍ دې راواخست ښه زرینه صدرۍ خړه لونګۍ دا ګوټونه له خوا نه راکوي دا نه رانوي کوي ته چې شیا یې شروع یې دا ګوټونه خو ما پروشه کال نه ابل کال ما در واخیستل تی اوس بیا نور غواړې که څنګه کوې چیرې دي لالا ګوره دا ګرځه سرویس دی چشتي ګرځه چیرې دي مړه ډېر نه وي درځه راځه نو زیاته به زو د کور غم به خورو د کاله غم به خورو بس بیا نو درځه سکول پیدا کړو لالا کور یې ودان ډېر خوږ بوړی وی برایه یاره ډېر خوږ بوړی وی و د نران د لاس شی ګښه خوږ لالا ډېر خوند یې کاوی زه څه نه په مړېدم دا رنګ بوړی وی دا خدای دې کور ودان و زو اجي صاحب لاړو کور یې ودان خبره واوره څه یې اجي صاحب خبره واوري روپۍ خوراک د چه روپۍ درکړو وروره روپۍ حسابګر درکړي لا خو د مړۍ د راکړی د بسترو د خو پاتې دی د مسافرخانې مسافرخانې حساب خو نو نه دی راکړی کوټې هغه بیا جلا غواړه دغه د بیا جلا غواړو دغه بیا جلا حساب دی ای بازار خو هم ګر پر روپۍ چلیږي لالا تاسو خوب هم چې د پر روپۍ ورکواستئ اول خوب هم پر روپۍ کېږي نو دا خو هوټل دی مسافرخانه ده هاي بیا څنګه مسلماني ده ته راشه زموږ په ګوند کې پرېږده که مو په لس کاله روپۍ درته اخیست کړو بیا به زه مسلمان نه یم هاي بیا څنګه مسلماني ده ای وروره دا زموږ د کاروبار ځای دی ته څه کور ته خو نه یې راغلی دا هوټل دی زموږ یو غریبې پر کوو توبه خدایه څه د اخیر نښانیه دپاره ویلدلې خوب هم په پیسو ما پرون مازدیګر درته وویل ما لاړ د سوداجي غو کره زموږ عزیزان دي ارامه شپه به وکړو او بله شپه یې څنګه خوند وکړي تا ور زه شرمېږم اوس نو دغه د مړګۍ د خوب روپۍ هم غواړي زه نو څه خبرم لالا چې کښېنه هم پیسې دي چې ولیاړه هم پیسې دي ورې که لالا ورې که بس اوس روپۍ راکړئ ته لږ ښه کې وکړه ښه نه کې کړږي مړه ښه نور نه کې کړږي بس ښه مې سره کړږي دي دغه دي زار ده څه ښه شپه مې هم درکوئ زار دم راځه عجبه ساده خلک دي لالا ای بازار خو دی ځای دی چې د یوه مسلماني ووینې د سړی کال مې کتر کړی وي چې د بل مسلماني ووینې د سړي زړه دی ډوب شي او دوی دغه رنګه ځای لالا هاي څه بلې هاي څه ورته بلې کوې واه څوم ټایرونه دي لالا ته ته هم ټایرونه دي شو د شای دی لا ته راشه هاي ګوره ارنګ ټایرونه ها دا به ټایرونه یې ټایرونه دي ګوره بخار دي دا رنګه عمر چلیږي ها شو د شای جوړ کړی دی سرکار څه به بلې اخته دی شو ده اینې په خوږ نو څه دا اوس جهاز به یې دا په څه شي څه خبره ده هاي څه شته یې وروره ګاډۍ د موټرانو تیل کې وړې ښه ځه لالا دا بیا د قیامت بله نښانه هاي مړګیان دې ښه صفا پښتو ویله ما څنګه زه په پګای نور سره پوه سړی بل زبان به یې لالا هاي کښتای موټر وینې خوارکای ګوټ دی ګټ دی السلام علیکم وعلیکم سلام وروره دا مرسته راغلې ده
یا مرسته نه ده دا زموږ خپل دکان مه دی وروره دا خرڅلاوي وړه دي ښه بیا نو صحیح دي وروره یاره ضیاءالله که دا خلک ګر په فکره مخته شي ځای وړه ووینئ مرسته راغلي دا لا څه سوی شریف څه شو شریفه وروره تا لالا نه ویل دی نه به دی لیدلی چیرې وایي دلته راځه ورک سوی لالا د زه څه پزه نه که د پیدا کوي بیا حال راکړه ښه دی راځه کور یې ودم کور یې ورور مه دی شریف نه مړ شي په تکا یم ورسره وي شریفه او شریفه تای څه زما تماشه کواسې ګر را باندې خانداستې او شریفه دا سړی ته ما وویل خدای مهربانه دی را پیدا به کړي دلته به لالا نه یې راغلی لا دې موږ څه پېژنو چلو چوری راځه ورک دی شریف نه مړ شي چوری ته چیرې ورک شوې ته دلته چیز کوې په خلکو راځه پټې راځه زه له هغه راسې بستر ګرځم مڼه السلام علیکم وعلیکم السلام حاجي صاحب که به دې نیو وخت کې دا بوټونه د باندې کښی سي او لالا بوټونه سره راغله ته را بوټونه وګوره زما هم د باندې کښېږد راسه دلته له ما سره پر څنګ شه ستړی مه سې جوړ په خیر ښه یې په خیر سلامت څنګه یې؟ سال دی ښه په خیر یې کورونه ښه دي ستړی مه ساستئ ستړی مه ساستئ ستړی مه ساستئ څنګه یې ستړی مه سې وروره جوړ یې سدی تږی یم زه په ورته څه لږ اوبه وڅښم حاجي صاحب دلته سړي اوبه موږ ته شته هغه بس زموږ خپلې اوبه شته وروره ته خو تږی نه یا لالا هلک مه وچ دی تږی نه کوچنی غوړپ ورکړه نو به دی هم دی لږ د هلک بیا په لوند شي یا نه دی تږی مه نو تاسې ښه یاستئ ورور ډېر ښه یو تاسې څنګه یاست په خیر رالاستئ کار نه وي کار مستا حاجي صاحب ته ماسټر یې زه هډماسټر یم د دې ادارې له هډماسټر سره د سکول یې و خو دې زه ډاکټر کاږم خدای دې راوله خدای دې راوله زموږ د دې معاشرې ته د ډاکټرانو د انجینرانو ضرورت دی وینې راله زه درته یم د خلکو ته ضرورت دی ته به دی چم وکې حاجي صاحب ماسټر صاحب دغه زما ورور دی نوم یې شریف دی اوس به دغه ګای ته خرنډلې دي یا زه ډاکټر کاږم شریف ګای راته یای ښه یا ته کور شریف ګای راته یای اوس یې زه ډاکټر کوم ته را ډاکټر کوای سې انشاءالله که خدای کول که ستاسې دارنګه اراده مضبوطه وله زموږ دا کوشش در سره وي که خدای کړي که خدای کړي وو دی به موږ تر ډاکټرۍ تر دغه پر رسوو که خدای کړي وو دا به موږ له تاسې سره دا وعده وي نه نه ډاکټر کوي دی کور د ودان سه ماسټر صاحب شریف زما ورور دی خو زه اوس و تا ته درېله کومه دا زیاته ستا ورور دی بس تر ډاکټرۍ پورې بې رسه را ډاکټر کوي بې شریفه بس را ډاکټر کوي ده ډېر خوشحاله سوم اوس بس تاسو لوی مو ولګېدی ډېر ښه سړی معلومېږي بس ته به بیا دلته شپې چیرې کوم لالا هغه زموږ د ځان کره به لاړ شي هلته زه شرمېږم د ماښام هم نه تلم ته بیا دلته بیا د شپې ځای ستا حاجي صاحب ستا بالکل د شپې ځای د اوسېدونکي ځای ستا له موږ سره که خدای کړي ول دا ذمهواري زما ده زیاتره د داسې هر څه مشکلات ول
که معاشي دي که د اوسېدلو دي هره مسله چې وله دا به که خدای کړي اوس د ده مسلې به زه ور حل کوم. کور د ودان څه اوس دغه راته وایه ماسټر صاحب چې خرڅه یې څو غواړي څو خرڅه لګېږي. حاجي صاحب دلته یوه خرچه نه لګېږي. دا تعلیم چې موږ دلته سرکار کوي دا مفت ورکوي. صرف دومره قدر ته کولی سې د ده د جیب خرڅه چې دوی څومره قدر د جیب خرڅ کولی سي هغه ته درته ورکړه. نور دلته یوه خرچه پر ده باندې نه راځي. بیش یم پر هغه نو بیش یم هغه نو درکوی سم. اوس هغه راکړه تا ته به زه اجازه درکړم. اوس بیا دې چا اوس ته اوس د سپي سکول کې اچې اوس د سپي زه کلاس ته بیا یم د ده کلاس نه بیا نه بیایې سکول ته بیا اچې. سکول جماعت ته یایي چې هلته موږ سبق ورته یایي چې ماسټر پر بورډ ورته ولیاړ وي ګرد الکان به ناست وي دی به هم ورسره ناست. اوس یې ورولو اوس دستي په دستي د ده یو منټ موږ نه ضایع کوو. بس راځه خرڅه راکړه لالا خرڅه راکړه. ستا خرڅه درکړم پتکای درګرځه که دلې کې زه در سره یوسم خټکی بس زه خرڅه زه درکوم. ته راځه یو وار د دوی تاړ په چیش کې اچوم د جماعت هغه کلاس لی بیا یم چې په هغه کې وده ته سبق ورته ویل کېږي. راځه کور د ودان څه ښه سړی دی. څه سوې پردي شیان ته په پښو کړي دي. لالا زه یې لږ ګورم بیا به دغرنګه شیان اخلي سړی ته له ما سره خوند کوي که نه کوي. راځه دلته ښه هغه خو نه ننوځو. راسو راسو ایسه نه ولیاړ شو سر څه مسله ده خیر دی. سر شمسلا صاحب دا محبت نومېږي د ده ورور دی محمد شریف نومېږي. نو دوی ډېر خواهش لري چې دوی تعلیم حاصل کړي او ډاکټر جوړ شي. نو موږ ده ته په دغه کلاس کې داخله ورکول غواړو. ته د دې کلاس انچارج ته زه دا ریکویسټ دی چې وده ته په دغه کلاس کې داخله ورکړي. شریف خانه ته دغه ته ذهني تیار یې؟ اوس زه ډاکټر کږم سر بالکل حاضر. بس زه به د شریف خان نوم دغه وکړم داخله به یې وکړم انټري به یې وکړم. مهرباني بالکل انشاءالله بیا هغه بس ستا کار وسو. کور یې ودان مهرباني بس نو دا دې کار وسوی. هو لالا کار وسوی زه ته ډاکټر کږ. حاجي صاحب د ده نوم چیست؟ نوم یې شریف دی. زما نوم شریف دی دوی کور شریفګۍ راته یایي. ستا نوم مو ولي بس اوس به نه په کلاس کې کښېنه بس خپله پړایي او دغه به شروع کړې د ملګرو سره. سبق ورته پړایي نه کوي سبق ورته سبق ورته یایي بس ښه چې دوی کوم ډاکټرۍ سبق راته یایي. ډاکټرۍ سبق په خدای کې اور بس بیا غم با دوی وایي دا ته په سکول کې ولوېدی. نو دی بس په سکول کې ولوېدی دا کلاس کې داخله شو بس د خپل همزولو سره به کښېنې. پتکای ګوره د څوک د زغلان نه کې ما ځای کوم ستا ځای به نو درکو په شا کې کښېنې که په مخ کې کښېنې؟ یا په مخ کې کښېنه او په شا کې څه کښېنې؟ مخ کې ښه دی دی لږ لوی دی نو زیان دی هغې لږ کوچني هلکان دی دی به لږ ودغه ته ستا څرنګه مرضي ته چیرې کښېنې؟ شا کې کښېنه یا که ستا یا زه په مخ کې کښېنم ښه زه بیا نو سمه دی. زه به لاړ شم ما ته اجازه ته صحیح دی بېغمه شه وسو کار وسو بس دا د شریف خان داخل شو دغه بس اوس بیا نو زه به دغه وکړم دی به د کلاس په مابین د سټوډنټ سره به کښېنو بس دی به خپل سبق شروع کړي پړه دغه به زه د کلاس مابین کې کښېنم لالا ته خسته راک پتکای راوګرځه ماسټر صاحب پتکای وا دلته کښېږده بس بیا به نو بیا سم دغه وشي څو دي دا یې دوه دا یې درې بس ته زیاته به د کږي درته باید څه به که دا ډېر پیسې دي و هلته یې مه ګاروه ښه ده کویر هلکان یې د زغلان نه کې بازار هلکان دي درځه بس درځه دلته کښېنه بس دغه ځای خو په برابر وي اوه بس دلته کښېنه وروره زه زیاته لاړم بس لاړم هلته بیا وادي ورته وایه ورته دې ډاکټر کېدی سمه ده بس وروره زه لاړم ماسټر صاحب په مخه درشه الله دې مال ډېر پام به پر کواز دی. حاجي صاحب بیا غمه شه دی ګرسه بختور دی له اوله واره ګرسه سپینه وردی په غاړه دی ډېر بختور سټوډنټ دی طالب علم دی. ته زیاته خلاص ورشه په مخ
ته کور په غره کې دی دا د دې بازار الله وایي عادي په خیر خو راورسېدلم له ستړیا ده یم پښې مې ټناکې سوي دي په دغه غوږو کې مې د موټران د برندي دي یو ستړیا په راغلي ده دي هغه بل شریف پاته سو باولې هو اتي هغه پاته هغه وخرندل بس په بازار کې یو ورځ اول ورځ کې روانو کشنیان یې ویل د اسکولیان او شریف دغه ځای ته پښه ونیوله زه اسکول یم زه ډاکټر کاږم دغه عادت یې د پلار و مشي ته بیا سر ونیو هغه ګای بیا بیا ته سره کاوی و باوی بس دی یم هغه ته سوی دی نو زه ډاکټر کاږم هو زه ډاکټر کاږم بس یا ته مې بیا یې راکړې ته مې څه به کړی اسکول ته مې واچوئ ورغلم د ښه مسلمانان خلکو خواران هغه همت یې راسره وکړي وزې د خدای په سر ودرېږي الله نو بازار د زوی څه په ونیسي دی مالکۍ سړی بس دعا ورته کوه ادې زیاته دعا ورته کوه خدای دې په سر ودرېږي زیاته ما تر اوسه ووتله ما ډېر کوشش وکړ سړی خطا بیا کوم وویځم کور ته هغه نه خطا کېدی بس اخر مې اسکول ته واچوئ هغه دغه یو باولې دغه قرآن خطا کړي دعا به خود ورته کوم زویه د زړه ټوټه مې ده نو ورسم تاله به چای راوړم ته څنګه وه ستړی به صدقه ادې زما د ستړیا څخه ګسر دوی ستړیا ته ګسه درته ویله نه زه دانګه ستړی شوم ته چای پیاله راپخه څنګه ووه زویه زه ورسم ادې به تاله چای راوړي صدقه درته سپینه زویه ته بې ستړی کړی او باولې دغه یې سر وبند دی لونک دی بس اوس د خدای پاک دغه دوی څه یایي خدای دې دغه رنګه جوړ کړي دغه رنګه داسې دعا ورته کوه بیداره دی خدای بیا راډاکټر کوي انشاءالله مرجې ته پر زما پر مال هم پام در سره کوه زه به لاړ سم یو خوله مړۍ به وخورمه بس بیا نو ځم ته راځمه خود بلاړ سمه ده کور د ودان السلام علیکم وعلیکم السلام ستر شه جوړ په خیر سلامت خوشاله شریف خان څنګه نن سکول نه راغلی سر نن څه سره بیمار ولم ډاکټر لولانا په دې وجه سکول نه وندل څه شریف خان آی د وټل یار څه وخت پیدا کړ کوم خام پیدا کړ چادر وښول سر بس ستړي و سړی پیاله چای موږ ماره ورځ نه راځو سر یو ورځ راسو بس نن اوله دی سر د چای در وخت یا دا ستا د وخت خپل چای وخت یا سر خامخا بیا که دا ستا د مال بل راځي سر نو شریف خان زه ورته ته یوه خبره کوم چې وروره د هوټلان کې سړی نه کښېني ولې دا داسې د نشو وخت دی په نم کې یو سبق کم دی هغه به ته یې ویلی دی کم نه دی ویلی ډرګ اډکشن ورته یې چې مطلب له دا نشو څخه مطلب خاص کر د ټیچرانو د والدین دا ذمهواري جوړه چې وروره خپل بچیان باندې به سړی زر دغه کې ساتي او ته یې داسې دغه لار اختیار کړې ده راغلي یاست وټل نو دا زه ورته ته دا یم چې دا وټلان علاقه است خپل سکول راځه است وروره خپل سبق یې است خپل پړهی جاري وساته است دا ټیم چې دی ماحول ډېر خراب دی او ته پر دا ټیم باندې چې دی وټلان له مزه است ولې ځکه دا ټیم پلار والدین چې دی هغه ته دغه راولږي سکول او د کم د والدین تمه چې ده هغه ته یې پرکاست په وټلان کې مه ګرځاست دا ټیم د وټلان نه دی او سر صحیح خبره خو کوې نو سر ستا خبره صحیح ده ډېره مننه ما دا ځای ډېر ضروري چې زموږ سټوډنټ موږ بېلارې ووینو نو خیال کوه آینده دپاره سر بېغمه سه آینده به بیا موږ داسې ځای نه ووینو یو بله خبره دا ده وروره چې ته له سکولان سره دغه کړی او
دلته په هوټلان کې ناست یاستئ که اول خپل اسکول یاستئ وروره له اسکوله بعد وروره ډېره ښایسته لایبرري جوړه شوې د دلې په بازار کې بس ورځې خپل دا کم اکسټرا ټایم چې دی زیاتي ټایم چې دی هغه هلته دغه کوئ وروره تر مازدیګر 6 بجو تر 8 بجو لایبرري خلاص قرار خپل سبقان کې یاستئ ریویژن کوئ خپل سبق دغه کوئ شی مې نه وه زده هلته نور ملګري شته له هغو زه پوښتنه کوئ ډېر خوندور ځای د ښایسته مو ساعت تېر شوی هو شریف خان سګرټ وڅښه زه سګرټ نه څکوم دون فرشته له ځانه مه جوړوه څه ګای دی سګرټ وڅښه دا اوس زه سګرټ نه څکوم ورور زه دلته د نشو دپاره نه یم راغلی زه دلته د تعلیم د زده کړې دپاره دی بازار ته راغلی ما په نشو ما مخته کوه ته دا درواغ ښه سګرټ دون نشه نه دی یار دا د نشو وخت دی په نن کې یو سبق هم دی هغه څه ویلی دی که نه دی ویلی ډرګ اډکشن ورته یې اخر د خپله که مسلتیا وکړه سګرټ د مات کړي تاسو خپل سګرټ وڅکواستئ ما ته اجازه ده مال څه موړ دی سږ کال هو الو आवाज نه راځي الو ټینګ 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 زما موبایل کې چارج نشته ستا आवाज نه ورځي که څرنګه دی شریفه الو आवाज نه راځي شریفه आवाज نه راځي زما موبایل کې چارج ختم دی که څرنګه دی حاجي ټلیفون د چا ده د شریف ټلیفون خو आवाज نه راځي دا اړ ځای دلته ټلیفون کار نه کوي یا دا به دا خبره نه وي زما موبایل کې چارج نشته په دغه وجه زما خیال आवाज نه ورځي تا اوس بیا ټلیفون راغلی الو आवाज نه راځي شریف आवाज نه راځي ته ودرځه زه د لږ وبالای ځای ته سم الو اوس دی لږ ښه سوی تا څه ویل وروره مبارک دسه ښه که خیر و که ژوند و ته سهار راځې خدای دې راوله خدای دې راوله بس نو سمه ده سمه ده جماعت ته څه خوشحالي و خیر یاره څه کیسه وه راته ووایه موږ هم په خبر کې شیریني څه خوشحالانې دي شیریني خود در کومه تاسې به سهار که سره راځاستئ شریف له ډاکټرۍ څخه راپارېغه سوی سهار کور ته راځي موږ شپانهګان یو در تلای نه سو اوس ته مبارکي درکوم و حاجي محبته اوس الله مبارک سه موږ د تللی نه سه خلاص نه یو خیر مبارک خدای د دغه ښې خاوندان که ستاسې د هم مبارک ستا د ګرد کلي ډاکټر دی و ډېر خوشحاله سه موږ کلي ته هم ډاکټر خدای راکړو هو دا زموږ د کلي ډاکټر دی ښه شریف خانه ستا خو نن د رخصتۍ ورځ ده هو ډاکټر صاحب باید نن یوه خبر زه تا ته صفا وکړم هغه لکه څنګه ډاکټر صاحب هغه خبره دا ده شریف خانه زما په شاګردانو کې ته ډېر بهترین انسان وي ته هغه شاګرد ولې چې تا شپه ورځ یوه کړې وه تا محنت کوئ سر د خلاص وي تا په ډېر کم وخت کې ډېر څه حاصل کړل ځان ته مننه سر اوس نن ماته یوه خبره صفا وکړه ستا بالکل ولسي جذبات مطلب خدمت کول غواړې بالکل ډاکټر صاحب تا ته معلومه ده زموږ علاقې له تیواره سره تللی هم یې چې زموږ په علاقه کې زه خدمت نه کوم نو بې کوي څوک زه په دې سترګو په دې خوارۍ باندې تر دې ځای راورسېدم او زما اوله اراده دا وه چې زه به د علاقې خدمت کوم نو نن به دا واده پره کوم شاباش باید ته درې شیان په پام کې ولرې هغه لکه له کمپنۍ سره به نه میلاوږې او د نیټ دا 2 نمبر د وایانې به نه اخې تر ګردو غټه خبره خو ستا دغه ده چې ته به ډیوټي کوې سر د خلاص وي د پیسو په لالچ کې به بالکل نه راځې پرایویټ ډیوټیانې به نه کوې دا چې نه ستا سرکاري ډیوټي له کړي ته پرایویټ جلا کلینیک له خلاص کړي د پیسو دپاره او یوه خبره بل هم درته کوم انساني همدردي به کوې زموږ معاشره و دې ته ډېره اړتیا لري هو ډاکټر صاحب بالکل ستا خبرې صحیح دي
زما دا خبرې په پام کې لره او زیاته ستا ته اجازه تر کوم. مننه ډاکټر صاحب. زه خو اول د ټولو استادانو شکریا ادا کوم چې له ما سره یې زیار کښلی دی، زه یې تر دې ځای را رسولی یم. ستا بیا خصوصي مننه کوم، تا له ما سره ډېر زیار کښلی دی، ډېرې لارې دې راښوولې. دا خو زما فرض جوړېدل، دا به ما خامخا کوله تا سره. بس کور ودانۍ ډاکټر صاحب اوس ما ته اجازه راکړه. زه صحیح دی په مخه ښه الله حافظ. دعاګانې به راته کوې. ابي یک شان د چېرې دي؟ هلته په بله کمره کې زه سمه ده په مخه ده. الله حافظ. ته به دعاوې راته کوې په مخه ده. الله دې په مخ شه. اجي دا بالښت ته شا ووه نه غواړې یار ستا ته شا ورته ووه مړه وړې بغې نه. اجي ته څنګه یې؟ امان دی جک جوړ بچای د څنګه وي خاټول؟ ښه دی اوس ګزاره کوي. ګزاره کوي؟ او د توبو ټیم دی که سر د په کلي کې نور هم هلکان توبې لګېدلي دي. و ګرس یو مرض راغلی دی یو آفت دی په ګرد دنیا باندې مسلط. و ته څرنګه چای کې زه غږ ور وکړم شنقالۍ ته. نو ته لږ واره کړه ډاکټر به اوس را رسېږي بیا به چای پر یوه ځای وکړو. مړه هغې د خوشحالۍ ورځ ده. عجیب بیا به بیا چای وکړو بیا وکړو له ډاکټره بعد بیا هم پسې وکړو. مړه هغې د خوشحالۍ ورځ ده په دغه ورځ به غسړی کوي چای. مړه چې ډاکټر د خدای را ورسي ګرسه چای نه کوو دغه دغه د خوشحالۍ ورځ د چای ګرسه د چای دی په اور پسې ګانې یې که یې نه کوم ډاکټر د خدای راولي زما به دا ډاکټر ډېر زړه ښه دی. ډاکټر به نو اوس خدای راولي. دا ډاکټر د خدای راولي زما به دا ډاکټر ډېر زړه ښه دی چې اول د دا طب علاج وکړي. دغه به اوس خدای اسانه کړي اجي چې ډاکټر راسي دغه علاجونه به ګرد وشي که خدای کول. زیاته به ګرد سره رسېږي اجي ده څه ویل زه څو بجو له در رسېږم. څه چې وګورم څو ټیم دی دا نو اوس 11 بجې دی 15 منټه ورباندې نو راځي ځاته دغه ټیم دی سره رسېږي به که خدای کول. ته دا هغه داسې ترکی شی معلومېږي دا دی سړی انشاءالله یې به دغه وینې اجي او دا یو خانه سته او بس دغه دی دوې ګوانې دي دغه نو زما ستا سترګې دي یو سړی راته څلور ته راسه ور ووځو. و اجي ما او تا خو هم په سترګو ټپ یو درځه چې ور ولاړ سو. ته راسه چې ور ووځو. خدای دې راوله ډاکټره خدای دې راوله. دې رالی. السلام علیکم. وعلیکم سلام ور لالا سره روغبړ وکړه لالا ډېر حق لاندې. تا سره مې پوښتنه کړې خیر لالا ښه یې ته څنګه یې جوړ یې وزله لالا دا د خوشحالۍ ورځ ده. ډېر د خوشحالۍ ورځ ده دا د خوشحالۍ ورځ ده چې زما هغه سترګو رنګ راړي. ته ودرېږه حاجي صاحب سره پوښتنه ودرځه یار په در غاړه کړم. په خیر جوړ تکړه په خیر ښه یې سلامت یې خدای به خیر راوستي سفر ده په خیر څه عاقبت په خیر څه درځئ دننه راځه دلته دی راځه په دغه مرانده کې پرځې خواته راوه. لالا کمزوری دی عجیب ویل. نه راځه درځئ. ډاکټر راځه راسه ډاکټر به زموږ مایبان کښېني. زه به دلې کښېنم حاجي. دغه زموږ غټه هستي ورور ته په خیر راورسېدې؟ خیر د نصیب څه لالا. اجي دا بالښت در واړوه. نه غواړي حاجي زما غسته نه غواړي مړه یارې ستا لالا خو نه ونای دي. ته څنګه یې حاجي؟ امن دی جک ته څنګه یې؟ بیمارۍ پریشانۍ خو نسته. امان دی ته په خیر رالې؟ او خیر د نصیب. مبارک درسه ډاکټره. مبارکي د خدای د ایمان درکړي حاجي صاحب خیر یوسي د دغه شي خاوند سي. امین حاجي ستا د مبارک سي. خیر یوسي حاجي نن څنګه د خوشحالۍ ورځ ده که څه مو اوښکې نه درځي. حاجي نن ورځ د زړه نه ده نن د خندا ورځ ده چې خدای پاک زموږ ودغه کلي ودغه غره ته ډاکټر راکړي او موږ ګډ دلته شپانګان سره ناست په یوه شینه په هر نن به د زاړو نن به موږ خاندو او که ګرڅه موږ دی لږ وس ورور دی نن به ډول اغوستی و ډولونه به نن موږ ول. اجي د خوشحالۍ ورځ باندې سړی نه زاړي دا خبره ده سمه ده
خو ماله زړه پر دغه راځي چې نن ادې ژوندی وای بیا به زما ارمان نه وي نو بس دې راغلی ادې نسته دې خبره باندې ډېر زړه راځي زوره کوي د ادې دا ارمان وي چې دوی ما ډاکټر لیدلی وای خو بس دا لاړه دی ډاکټر سو لالا ته یو غم هم مه کوه ادې چې کوم ارمان په زړه کې وړی دی تور لحد دا به زه په مړانه ورکړه کوم که خدای کول چې د کلي هر ماشوم هر زنانه هر سپین ږیری به زه ګورم قلم به تر غوږ نیسم د دغه کلي د دغه پښې د دغه قوم د دغې علاقې خدمت به کوم دا ارمان به زه د ادې هغه په هم پوره کوم ستا هغه به هم پوره کوم ډاکټر ته تعلیم ته سړی بس خدای دې پر دغه وپاله ته به د ګډ کلي د ګډ علاقې خدمت به کوې بس خدای دې پر دغه وپاله ته به د نورو کم کژکی نه کږې یا حاجي صاحب بېغمه شه زه به د دا ولس خدمت کوم لالا هی د حاجي صاحب خبرې هم زه څه شکي کومه هی خلک څه نه دی راغلي نه دي دا ما سړی اوس ځوانان مګر راغلي کلی دی وروره د خوارۍ ټیم دی نیمای په اوله پېستلی دی نیمای په اوبو پېستلی دی نیمای په لرګو پېستلی دی بس په کارو سره اړ دي کلم دوی نو هغوی راتلل به خود نو نه دي راغلي د کارو په وجه نه دي راغلي یې حاجي صفا ورته وایه په کلي کې بینتای دی خاشه به نه پراچې صفا مجلس ته وکړو څه بدنتای دی حاجي صاحب زه چې تلمه هم په خوا به وروره یو مال دا بل مال نه لکه وایي زما له کردۍ سره مال مه ترو بل بل په شله کې مه ترو ما خیال اوس هم هغه حال دی حاجي ها او دی دغه حاجي پر دغه به زه کار کوم اصل د بیماریانې دونې نه دي خطرناکې توخه دونې نه ده خطرناکه ژړی دونې نه دی خطرناکه دغه کمنټۍ ډېر خطرناکه دی اول به له میانه دغه باسو پر دغه به کار کوو ما او تا به دواړه لاس ورله ورکوو ځوانان به سره کښېنوو دا کلی به سره کښېنوو پرې ول یار به سره ځو خدای دې وکړي چې دغه نه پرت له دغه علاقې له دا کلیه لاړ شي دا قومه لاړ شي یا ځي به حاجي که خدای کول دا کار غواړي کار به پر کوو خدای دې وکړي دا رقم ځوانان به کار دي که دا رقم ځوانان ول بیا کږي هم کږي حاجي بلکل کږي سړي غواړي خو خبره دا ده تا لالا دا زما خبره واوراستئ زه به دلته انشاءالله یو کوچنی هسپتال جوړوم د دا کلي علاج به کوم او بل بیا په څنګ کې یو سکول خلاصوم د دا کلي ماشومان دغه کوچنۍ نجونه دغه به هم راځي یو سبق به ورته یایو تاسې هغه خوښه دی که نه دی راسره خوښه زما خوښ دی الله دې وکړي کږي انشاءالله دغه به کږي دا خالي همت غواړي هو وروره دا د ډېره ښه فیصله کړې ده په کار دغه رنګه ده چې لکه دا ته چې یې اوس به داسې وکړو زه به د چای غږ ور وکړمه چای به وکړو زیاته به دغه مجلسان ختم کړو په دغه به زیات عمل کړو عمل ضروري دی حاجي عمل ضروري دی یو شی نه دی په کار او ډنګې بنګې دا چای به راواخه حاجي تا څه مسله ده ډاکټر صاحب دغه 2-3 ورځې مه تبه هم کږي بس تخم کږي او دغه دې سرنونه څایمه تبه هم سړه تبه راځي سړی ته راسه ور ډاکټر له ورسه یو لږ دواګۍ به درکړي نو ټوخه د تا ډېره کږي که لږ ده او ټوخه مه کږي په سر مه هم ډېر بوج وي خو څه ته زه ورو بس سره شوره ډېر مه سا کار حاجي صاحب دا د پریشانۍ خبره نه ده خامخا موږ جګرونه دا دودان وهلي وي ټوخه د له دغه څخه کږي ته به د کېدای شي په ځګر کې د کوچنی زخم یې ته به دې چل وکړې چې د ټوخه کېده دغه دوا به وکړې یو سر به سین کوه چې ټوخه د کېده صحیح دی هی ګولۍ دې سره واخه هی به بیا سهار ماښام یوه یوه کوه د دا زخم دپاره صحیح دی په ډکه خوا یې کوونکې په څه خوا په ډکه خوا باندې کوئ شی ورسره خوره بس دغه 2 شان کوه زیاته نور یوه پریشاني هم نه ده صحیح دی بس خالي دواوې راته کوه سمه ده چای پیاله ده سرکۍ الخندر ډاکن چای راړي یا چای نه کوم ای 2 روپۍ دی ډاکټر صاحب مړه روپۍ نه غواړي ای 2 روپۍ یا درکوم یا جي د چیش پیسې راکوې مړه دا زما خدمت دی زه به د علاقې خدمت کوم لاړو ډاکټر صاحب ورسه الله د مخ واروه امین 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 هو حاجي صاحب هغه خبره مې یې رسوله استا کښېنام پرون سکول نه ورغلي استان مسیان خیر وو پریشاني خو نه هغه سره ولژنو
ډاکټر صاحب صحیح دی هغه مزورکۍ مې د پلار کره تلېږي ول ماښام هغوی ول بېغمه صاحب که خدای کول زه سهار وختي لیا در ولږم مایکشنیا سمه ده حاجي صاحب بس سلکان سهار راولږ السلام عليكم. جور بخير. سلامات جور بخير. خير سلامات خير. خير سلامات بخير. جور بخير جور بخير. تراس ما پکاري ورور. المر خانه د زموږ د کلي ځوانان ولې سره دوې پارټۍ دي ولې سره خفه دي وجه څه ده؟ بس دا د ډېر وخت خبره ده موږ او دوی سره خفه یو بس دا پالتو شیان دی لیک نه نو پر څه سره خفه دي نه وهل سوي دي نه څه سوي دي نه څه سوي دي هسې بس بدنیتۍ دي بدبختي ده په مابین کې موږ ټول سره خپلوان یو ټول سره عزیزان یو ټول سره قریبان یو باید چې دا کیسې زموږ په مابین کې نه وي موږ یو خوشحالي یووالي قرابت خپلوي سره وکړو نه ډاکټر صاحب دا ته زموږ د کلي نه یې خبر دا ته ډېرې غټې کیسې دي بس دا د پالتو شیان دي چې لکه وایي نه څه مطلب د پوه نه شوم ستا په خبره باندې ډاکټر صاحب ته د ښار سړی یې دا د کلي خبرې دي دا غټې غټې خبرې دي دا ډېرې فالتو دي سره نه دغو ته نه یې خبر دا لکه بس دغسې صحیح وي په دې خبرو باندې ډاکټر صاحب ته نه پوهېږي د کلي خبرې دي بس المر خانه زه یوه خبره درته کوم زما خبره خو به مناسب وي زه غواړم چې دا زموږ د کلي ځوانان نن ټول سره خوشحاله کړم د آینده دپاره بیا د بدبختي بدنیتۍ دا په زموږ په مابین کې نشي پاتې هېڅ هم نه دي سوي یاره برنک سره خوابه دي دا بدنیتۍ به له مابینه بس بس ډاکټر صاحب ستا څنګه خوښه وه بس زموږ دغسې ترې خوښه ده تا څنګه جوړه کړه بس المر خانه زما دغه خوښه ده ما د لوړ کلي ځوانان ټول راوستلي دي نو نن به پر دا ځای فیصله سره کوو خوشحالي به راولو دا بدبختي به له مابینه بس صحیح دی راځه ملګرو ډاکټر صاحب په ډېرې ښې خبرې وکړلې موږ راته به دا تر اوبو سره دا خفګان ختم کړو صحیح ده ټول خوښه ده صحیح دی ملګرو ستاسو خو خوښه ده اوس به ټول پوښتنه سره وکړو ټول به سره خوشحاله شو پوښتنې سره وکړه ټول پوښتنه سره وکړو ولدن خوشحالي شاباش اوس یې خوند وکړئ چې زموږ په منځ کې اتفاق راغلی